موږ دا د طریقت پاکه لاره، دا د صوفیت پاکه لاره دغو مبتدعینو یقیني په دا دنیا ته په دونه بد شکل باندې معرفي کړه چې اوس چې په دا خبرو باندې سړی شرمیږي. دغو ظالمانو په خپلو بدعاتو خرافاتو باندې په خپلو دکانداریو باندې د الله دین داسې بدنامه کوي چې په صوفیانو پورې بیا په داسې مبارکو اشخاص پورې لکه په شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله تعالی علیه په داسې لویو ولیانو پسې هغه بین الاقوامي درواغ وویل چې سړی ولا د هندو مخ ته په شرمیږي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه مورید مړو دوبي و کالي ورپرې منځله، بیا په قبر کې بیا حساب او کتاب سره کې دی ورته زه نه خدای پیژنم نه رسول پیژنم نه ولکه په دین خبر یم، زه د شیخ صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی دوبي یم کالي ورپرې منځله. هغه وایي موږ خو دې نه وو خبر، خو د ډېرې غټې کورنۍ سړی او د ډېر غټ دربار راغلی یار سخته درواغ. بس الله رب العزت له موږ سره هدایت ورته د مسلم شریف د حدیثو یو لویه ذخیره ده او داسې ذخیره ده د احادیثو چې تقریبا د ټول امت د علماو پر دې باندې اتفاق. هغه دا په مقدمه کې د مسلم شریف دا وایي چې د صوفیان ډېر درواغ وایي. دا درواغ په دوو وجو باندې وایي. بعضې خلک یې د دکانداري د خاطر باندې وایي چې ګراکان څه زیات سي، بعضې خلک یې بیا په دې خاطر باندې وایي د جهالت د وجې وایي. بس هر چا سیار ته ورته د یو سره مني، بس نور مخ ته شاته نه ګوري و حالاتو ته نه ګوري چې هر څه هر څه ورته ویل بس دی وایي او دغه رقم بلکل صحیح وایي. د هر چا تصدیق وي عقل و فکر او بعضې چې بیا دي بیا د دکاندارۍ دپاره دا زموږ د زمانې د جدیده حقاني صوفیان حقاني د طریقت خلک د څلورو حقو طریقو خلک هغه هېڅکله به تا ته دا خبرې نه وکړي دا درواغ ده دا موضوعات به درته ونه وایي. دا دو لمبره دکانداران دا به دا درته وایي چې ګوره ګوره چې د پیر صاحب چې هر څونه ګمرایي حتی اوس خو دا فتوا هم راغلې ده چې که چیرې ستا پیر د اهل تشیع سه و شیعه و هم ته به هېڅ نه وایه خوله به دې بنده نه ګوره چې څه په دې کې وایي. صرف دا خبره یې چې دی وایي زه سید یم بلکې هر څه نه غلط عقیده و نعوذ بالله نعوذ بالله سخته پسخند یې د الله د دینه څخه جوړ کړی. اوس په عام لاین په تقریرو کې دا وایي چې که چیرې د یو سړی د اهل بیتو څه و سید و دغه زموږ د وطن مطابق یو شجره ورسره و چې زه سید یم بلکې عقیده دا و نعوذ بالله نعوذ بالله سلواري نعوذ بالله د الله جل جلاله څخه پناه غواړم د دې کلماتو کې په عایشې مور پسې د زنا تهمت ویلم ته بې قدر و عزت کوې که سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته شکنځل کولم ته بې قدر کوې که سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله عنه ته شکنځل کولم ته بې قدر کوې. وجه څه وجه ده؟ دی وایي زه د اهل بیتو سره سخته زوروره فتوا یې ورکړې ده. حتی په اخري کې به یې څه نوره مبالغه پسې وکړي وایي که کافر و نعوذ بالله نعوذ د اهل بیتو څه و که کافر وم ته خدای باندې قدر و عزت لازم دی. مقصد دا دی د دې خبرو مقصد چې دی ولې دا رقم وایي مقصد دا دی چې که کم سړي دا دعوا وکړه چې زه د اهل بیتو څه یم بلکې په د الله په دین باندې هر پسخند والي ته غږ مه ورته کوه دغه مقصد دا در دغه قیدانیانو د دغو خلکو عقیده ډېره مرداره ده. د دغه خلکو عقیده در قیدانیانو ډېره مرداره ده. قیدانیان چې دی هغه لا په یو چوکاټ کې اوسېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته داسې یو فکر و دماغ ورجوړوي چې که یو سړی هر څونه ګمراه او هر څونه د الله جل جلاله دین خرابوي حتی که کافر هم ته به چې ده دا اشتکار د ځان سره درلود چې د اهل بیتو څه بالا به ته غږ نه ورته کوې ته به د ده په باره کې څه نه وایې ته به د ده په باره کې خوله نه خلاصوې. نعوذ بالله الله په ذات مې دې قسم که دا هغه دین یې چې محمد رسول الله راوړی دا د دکانداري دین دی دا د دغو دو لمبره پراډیانو پیرانو دا ګراکان دي دا لوی دلالان دي ګراکان دا رقم ورته پیدا کوي. بله ورځ دلته حجرې ته څه کسان راغلي وو راته ویل د یو چا مرید یم ښه به دا مریدي و په دغه کې خبره سره شروع 18 که 18 کاله راته یاد نو مال په ټوله زندګي دا درته ویلې چې دا پلانکی کار چې دی یا د پلانکي مزار باندې چې دا نارواوي کېږي دا ناروا ده دا زموږ د دین او د مذهب سره اړه نه لري ویلې دي درته ویل نو مال تا ته
تا ته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا کار وکړه، دا خبره ښه خوند درکوي که چې دا ستا پیر صاحب درته وایي وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې راته وایي، نو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د بدعاتو خرافاتو ځان لرې کړو. ته ولې نه پرېږدې؟ کور یې ودان په اخر کې دا ځای ومنل شي و غلط یم، په غلطه روان یم. اوله ور چې راغلی و په دې نیت باندې راغلی و چې له ما سره مناظره او بحث وکړي چې بیا چې دا حقایق ولیدله کور یې ودان، بیا هم سل وارې کور ودان چې بیا په دې باندې پوه سو چې غلط روان یم. دا د الله دین نه دی چې دا خلک یې موږ ته ښیي. نو زما ورونو دلته د الله تبارک وتعالی په دربار کې سړی ودرېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مفلس